د سیکولریزم پدیده او د هغې پیژندنه 12مه برخه. د کلیسا د بغاوت او سرکښۍ بیلګې. د کلیسا سیاسي بغاوت. بل هغه ساحه چې کلیسا پکې د طغیان او سرکښۍ لار ونیوله سیاسي ډګر و. دا یوه طبیعي خبره ده چې علما او د دین څښتنان په هغه امت سیاسي واک او اختیار لري کوم چې په دوی اعتقاد او باور لري. مګر دا بیا ناشونی ښکاري چې همدغه کسان څوک چې په الهي شریعت باوري دي او په پلي کولو یې ټینګار کوي هغوی دې د هیواد په چارو او سیاست کې هیڅ راز اغیز او ونډه ونه لري. خو هغه څه چې هیڅ کله به سم او روا نه وي دا دي چې یاد دیني مشران په داسې طاغوتي او فاسدو سیاستوالو بدل شي چې الهي شریعت ته هیڅ راز احترام نه لري او پر ځای ظلم پر سری او پر نور تسلط خپله تګلاره ګرځولې وي. اروپایي پاچاهان د کلیسا له بېځایه لاسوهنو څخه په ټولو امورو کې په ځانګړي ډول سیاسي چارو کې ستړي شوي وو ځکه دوی د یادو لاسوهنو لپاره هیڅ کوم منطقي دلیل نه لیدلو. د اروپایي پاچاهانو تصور دا و چې د کلیسا مشران په دوی هیڅ ډول برتري او لوړتیا نه لري پرته له هغه تقدس چې دوی ادعا لري. اروپا کې د وخت مشرانو او پاچاهانو د کلیسا له اغېز څخه د ځان ژغورنې لپاره زیاتې هڅې او کوښښونه وکړل مګر هیڅکله هم په یاده چاره کې بریالي نه وو. تر ټولو لوی پاچا چې د کلیسا په وړاندې جګړه پیل کړه دوهم فریدریش و. د هغه د ټینګ دریځ بنسټیز لامل د نوموړي په شخصیت کې د اسلامي کلتور او فکر اغېز و. هغه په فصیح عربي خبرې کولې او د اسلامي تمدن تر اغېز لاندې و تر دې چې کلیسا هغه د اسلام پر راوړلو تورن کړ او ستر زندیق یې ونوموه. مګر اکثره اوسني لیکوالان هغه د نړۍ حیرانونکی مشر ګڼي او ځینو یې حتی نوموړی لومړنی روښان فکره بللی دی. د کلیسا دا ډول سیاسي خپلسرۍ په اروپایي هیوادونو او پاچاهانو باندې ورځ تر بلې فضا لا نوره د سیکولریزم خپرېده او د دین او سیاست د بیلتون لپاره چمتو کړه.